السلام علیکم ګران شاګردان، الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دغه یوز اف ګوینګ ټو ان انګلیش. په انګلیش کې د ګوینګ ټو استعمال، تعریف او د دې څه مثالونه، څلور پنځه مثالونه راسې زده کړو. اول تعریف استعمال: کله چې ته را روان وخت کې نږدې د یو کار کولو اراده لرې چې په دغه روان وخت کې فدستې اوس په لاړېږي هغه کار ته دغه کولو اراده لرې، په دغه وخت کې ته دا استعمالولی شې. بل اسانه مثال به زه درکړم، دا ښه په غور ووایه چې د فیوچر ټینس کې که چا فیوچر ټینس ولي هلته چې موږ هغه ویل استعمالوو، چې موږ ای ویل دا رقم د ګوینګ ټو دا رقم استعمالیږي. مثلا I am going to go to school، زه سکول ته ځم. دلته دوه ګو راغلي دي، دا یو ګوینګ ټو د را روان وخت ښکارندویي کوي، نښاني ده. لکه څوک چې ووایي چې I will go to school، دلته بیا وایي I am going to school، دا د دې استعمال دی. نور هم درته وایم. He is going to buy a new car، هغه یو نوی موټر رانیسي. څه وخت یې رانیسي؟ اوس دی د رانیولو په تکل کې پیسې راخیستې دي، د موټر د رانیولو ځای له روانیږي یا تیاري کوي، د دې دا وخت استعمالیږي. He is going to buy a new car، دی به یو نوی موټر رانیسي. دلته د ګوینګ معنا دا نه ده چې روان، دلته د روان وخت نښاني ښکاره کوي. یوه بله خبره په اسانه طریقه به در خلاص کړم، دا ګوینګ ټو دا رقم دی لکه فیوچر انډیفینټ ټینس کې چې ویل استعمالیږي، چې موږ وایو I will go to school، دلته موږ وایو I am going to go to school. د اسانه مثال دی، اسانه طریقه یې ده. I am going to leave now، زه اوس روانېږم، اوس د روانېدو اراده لرم، پوره تیاري مې نیولې ده، په ډېر لږ وخت کې به زه روان شم. مننه ګران شاګردانو، دا و زموږ نن سبق. الله حافظ. ښې چارې.